نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب نو بعض علماء لیکلي دي چې قران کریم وحی په رمضان کې شوی دی او یو قول د بعض علماء هغه دا دی چې په ربيع الاول کې قران کریم نزول شوی الله رب العالمین دې په ټول علماء رحم مونږ ته ټول اقوال په خپل خپل ځای باندې سړي بهتر دي ها مونږ بدانو چې دا پلان کې عالم هغه داسې دی هغه داسې دی نه دا د علماء اقوال دي د احادیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حیران چراغه د تری خبر نن تاسو ته ذهن ته درغورځو یو خبره ده چې صحابه کرام باندې بدویل دا سره مؤمن پاتې کېدی نشي بس دا عقیده ځان سره یاد کړئ صحابه باندې څوک بدوي هغه مسلمان نشي پاتې کېدل کڅوک ذات ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې حمله کوي بذات عمر فاروق رضی الله عنه حمله کوي بذات عثمان ذوالنورین رضی الله عنه حمله کوي وعلی مرتضی رضی الله عنه حمله کوي وامیر معاویه رضی الله عنه حمله کوي دا سره مسلمان نه دی دا د خپل ایمان تجدید دا د ایمان نه خارج صحابه سرنګ سوچ او سرنګ فکر وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وحی راوړا لومبي وحی راغلا نو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها مور د زینب رضی الله عنها مور د کلثوم رضی الله عنها مور د رقیہ رضی الله عنها او مور د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دیرا اوختاو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر واغسته د بوبو دیوی ورته ګوري دا یاد ساتي دا ډیره اهمه مسله ده موږ تاسو پښتنو معاشره کې خبره مشهوره ده وایي چې خزي خبره ممن او مشوره ور سره کوا او چې کله درته وایي چې دا کار مکوا دا کار وکا او بیا دا چې واجب باندې کې مثال ورته بهر حال دا څه ځان نه جوړ شي مثالونه یو سړی او خځې ته ویل چې راځه خو سفر ته ځم زه دې کوټې سر ته خېج مو ځان راغورځوم خځې ویلې ما راغورځو ځان یې راغورځو دا ټولې هسې خبرې دي ها زموږ استاد ښکلی محسن پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی خدیجه رضی الله عنها توی ما ته ګورا بی بی خدیجہ ورته ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلی مبارک توبه واچولې یو ځلی خلی مبارک توبه واچولې به او خلی مبارک نه لاندې دوی به دویم ظلمان دي دریم ظلمان به پوزي مبارک توبه وړاندې کړلې پوزه مبارک نه باندې سرداری کونن وې ما ته ګورا اے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام درې ځلې مخ مبارک باندې وواچولې سردار کونین میں خدیجه نموری دستر ګلان دے او حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام او دستی بیلا سنو مبارک باندې بهر یو اندام درې ځلې وواچولې خدیجه کبرى ورته رضی الله دا ولې سابقون الاولون خلق نه اگر چې زمون د جلالین ترجمه خو دې کې دادا من شهیدا بدرین څوک چې حاضر شي بدر ته د ټول سابقون الاولین الحمدلله زموږ ور باندې عقیده د ایمان چې کوم بدر ته حاضر شي ټول سابقون الحمدلله آیو خبره ته کوم د علماء خبره ده او په دې کې ډېر نورم لسان پروت دی عزیزان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام می او تسلو مس مبارک ٹکڑا پسر مبارک باندې اے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مبارک وینځلې دا روپي وحی چراغله قران شریف بی خدیجه ورته ګوري سرداری کونین می دو رکعات منځ کې سو رکعات دو رکعات منځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا مبارک امین حضور
حضور پاک کوي دا عمل خو زما ډېر خوښ دی زه وکم او کنا ورته اے بی بی دې دپاره ما ته دغه طریقه جبرائیل علیه السلام وښودله یو فرشته راغله د اسمان په دغې انداز باندې ما ته د اودس طریقه وښودله ځکه مې ستا د وړاندې وکړو ای خدیجې راځه ما سره لمونځ وکړه بي خدیجې مونځ ته اودس وکړو د هغې نه بعد حضور پاک علیه السلام سره یې 2 رکعاته ادا شو 2 رکعاته ادا شو بیا سبا داسې حضور پاک علیه السلام ورته وایي چې ما ته الله رب العالمین الفاظ د قرآن کریم ورته وښودل چې دا راته الله د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې وښودل حضور پاک علیه السلام ما هغه ترجمه او تشریح کړې ده چې د حضور پاک علیه السلام بیبي د خپل تر زوی کره لاړه او د هغه نه بیا د دې علم معلومات کړي اوس دا بل طرف ته نن بیانوم انشاءالله هغه طرف دا دی چې بیبي هغې ته تعلیم ورکول د نبی علیه السلام لومبۍ طریقه دا وه چې ته به لومبۍ دین او دعوت د چا نه شروع کړې د خپل کور الله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین نبی علیه السلام 41 ځل قریشو ته هاشمي خاندان ته خپلو ترونو ته ترزامونو ته خاندان ته روپۍ کړې څو ځلې 41 ځل باندې هر ځل باندې ابي لهب رحم ورکول او نبی علیه السلام یې خبرې نه کړې قرآن کریم ورته وایي چې لومبۍ د خاندان نه شروع حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدیجه کو یکړه داسې طریقې سره ډېره ښه ده څو ورځې بعد علي شیر خدا عمر د 10 کاله د 9 کالو په منځ کې عمر مبارک چلیږي او نبی علیه السلام ورسره ما مخکې جمعه باندې خبره کړې وه یو چا موبایل وکړو چېرې مولوي صاحب تا خو صرف د علي ابو طالب د علي صاحب د پلار د 2 زامنو ذکر وکړو چې په هغوی باندې قادسالي راغله نو عباس رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویل کاکاجي یو څه تعاون ته وکړه د بچو د ابو طالب کې اوس به زه وکړم نو یو زوی تا ویل چې جعفر چا واغوستو عباس رضی الله عنه او دویم زوی علي شیر خدا هغه چا واغوستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیل دا چا واغوستو دا ابو طالب صاحب هغې ورته دا ما ته پرېږدئ بس عقیل ماله پرېږدئ دا نو چې تاسو تقسیموي قادسالي و سخت تکلیف نبی علیه السلام صلی رحم منتخی خان چې په چا تکلیف وي نو بیا د ځان ډډې ته کومه چې په چا تکلیف وي د خولې ملګرتیا هم ورسره وکړه د مال تعاون هم ورسره وکړه دا به الله د داسې مصیبت نه خلاص کړي ستا سوچ کې به نن غم دا دی چې هر سړی په دې کې دی نه زمونږ مشران ماړو شو نه مونږ کشران ماړو شو پټ حال روان حضور پاک علیه السلام علي صاحب ته وایي ته راشه علي کرم الله وجهه راغی ما د اسلام خبره بیان کړې وه په دې کې صرف یوې خبرې ته اشاره ده چې هغه مونږ نه پاتې وه علي صاحب عمر نه کم دی خو د نبي علیه السلام ته به یې کتل لیدل به نو دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې خپل ماشومان د صلحاو د مجلس نه مه محروموئ د صحبت اثر وي مقصد مې دا دی ځکه مخکې جمعه نه ما ته صوفي یو خبره کړې وه صوفیه کرام خاص کر نقشبندي والا حضرات هغوی ډېره توجه چې ورکوي نو هغه صحبت ته ورکوي په صحبت کې ډېر لوی کمال وي صاحب صحبت کې د انسان ژوند بدلېږي انقلاب یې راځي نو علي شیر خدا نبی علیه السلام ته به کتل چې اودس څنګه ښکلی کوي نبی علیه السلام ورته وایي یا علي کاکا بچوړیا ایمان راوړه اسلام راوړه ما سره کلمه ووایه علي شیر خدا وایي دا تاسو چې څه کوئ دا څه شی دی تا چې کوم عمل کې او زمونږه چاچی مبارکه کوم عمل کوي مال پته لګي نه دا څنګه عمل دی ورته اے علي دا تموز وي دي دا صلات وي
अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरान राजी हुई दीन दपारा कि खल्क़ ता दिल बयान को बदीना अमल का दा दिन अहम रुकन ले दी सलात नूर और तो ये देर में खुद तासी चुकम अमल कोई जमा और सलमीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान रोड़ा महकबे करार दी करीमी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान बरौड़ी ईमान नवाज उनबे पता बांध बदा अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म फरसी वर्तवी मात इजाजत राका चिजलार शमोला नबी इजाजत वाखलमा मात इजाजत राका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवी ने द काका जोया कि ईमान रौड़ी औरी न रौड़ी लार बा न खबरे लार लब खबर नवर के अल्लाह लार बन खबरे लार लब खबर नवर के दी खतरनाक मसला ला बन कर सरवन नदा दगना सरासर के ला मुंबादी मरो चुप बसरे व तलास मुबारक ने शफकत की खुदाम माफुतन के बेरागे सरदारी कोने में औ दस्की बीबी खदीजा औ दस्की ओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी जुरकात अली शेर खुदा वल तकू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अवाइल तोल चकल ला बाद पूर्णा दली शेर खुदा नबाद उस बला बाजी मलकी खबरी की यो खदीजा यो जनाब रसूलुल्लाह औ तोई को अल्लाह रब्बुल आलमीन दशबी पर तैयार के अल्लाह ताला से सड़क पर नूर बांध खैस अली शेर खुदा और करार यो ख्वाबी भी खदीजा वला अला बुल खासर दारी कौनन वला अला नखुला दा इकरार करे ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली शेर खुदा सरजम ना करेंगे खौला इंजला द सरदारी कौन नसीब तरफ तवाला सरदारी कौन इंसान दराने उड़ी अजीजान उनको कसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मान ज़िजान का दिन की यो अली शेर खुदा है और तो इम्मता से तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दातु का रहो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखे मानसूकुली दुल बतीरा है चलावे कल ये उसे कोदर दो कल बल से की सरदार कौन लास मुबारक रा उमुत को और दे को दुगो बानी को रोजान तेराने दे को तो निजाम सर को तरह अली के चाल सोई दे अबू तालिब सोई दे और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के चाल सोई दे अदा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सोई दे अजीजानो अली करमल्लाहु वजहू सुमरा के ईमान पट साथले हिदायो मरगिरी सवाल करो तोला खबर अजीजान मुनुस बयान वला खुद निमा घंटा यो घंटा टीम यो खबर ननु खाम खायो तरफ बयान यो तरफ खाम खपाती अयो तर खास जमाना में पूरी मीडिया वाले लाने शुरू चले कि माता मोबाइल बांधे बाज खबर हम कोई अवज दादा चीज हदीस शुरू मुखालफत और दास खाना दे मसाइल तुमरा पे इज्जत मगणे ना यो मुसाफिर दी बार मुल्क क्या होती इजाजत दे अभी खारान खुदा से तपूस यार जी दुरूद शरीफ तुमरा हुआ सफर मोदे तुमरा केंटे मजल्ले तुमरा किलोमीटर मजल्ले मुंगा द दीन हुजूर सफर कब से शुरू की यो दावी मसाइल यो त तनीजे दा रफा को खानासी मोबाइल बदल तो किए जितने वो मसला के शक दे माता बला रुचा मोबाइल को मार सब मसला के मार जैसे हुकूमत नहीं मा हुक्मरान नहीं मा काजी नहीं मा मुफ्ती नहीं मा दा दारू में हकानिया अदालत दा कुछ अल्लाह वर्ष मसाइल मुतमरदा मन फजाइल बयान हो इंशाअल्लाह मसाइल की सुमर पे जमूंगा इल्म दे अब इंशाअल्लाह बयान जान न के उसी ज़बान की कोई गमना और तो इम्तिला मसला से सीधा नो बरेदा के सरे गुमराही तरफ तक खान
نو علي کرم الله وجهه ایمان پټ ساتل او دې شک نشته د پلار نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم پته نو چې دې د پلار نه خبره پټه ساتي خو پلار به سنوي علي سے چې کله په پلار راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بد مانځ کې بکولا نو ډډې ته بشه پلار ور باندې نه میاشتې لس میاشتې بعد بعض علماء یو کال ذکر کړی علي کرم الله وجهه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه ولاړو مونږ کولو چې پلار راغی نو پلار غاړه تازه کړه علي کرم الله وجهه ومانځ کې روان پلار تلاړو پلار ته وې زما پلارا اے زما دادا جانا اوس پورې خبره پټولا نورې پټولې نشما ما خلاته مناته صبر خدن ما په یو خدای ایمان راوړلو سبحان الله ورته بچیا ما تم په جلاته مناته صبر دا کانی دا د خدای مخلوق دی او بچیا چې په کومه لار رواني دا لار نو پرېدا سبحان الله نه ابو طالب غلطه خبره به صحیح خبره ها ټول وایي څنګه خبره وګوره خپل د ایمان دولت نه دی ملو دا د الله په خدا او خبره یې څنګه صحیح ولې وکړه دا ارچا خپل خبره ته بسوي ولې وکړه مونږه الله دې رحم وکړي مونږ هغه وخت زمانه کې یو زه په منبر چې ناسم د وزیر اعظم کارم ځاخلم د کونسلر کارم ځاخلم د مفتی کارم ځاخلم د پیر صاحب کارم ځاخلم د محلي د ملک صاحب کارم ځاخلم ټول مې واغسته ټول رانه پاتې هر سړی به په خپل منصب باندې چې الله درکړی د هغې حق وپېژنه او ادا یې کړه مونږ په دې منبر ناست یو څومره چې زموږ حق دی انشاءالله ادا کوو علي کرم الله وجهه ته پلار وایي بچیا لا تمنعوا عزا مخلوق دی خلق ورته خدایان وایي خو بچیا خدایان نبی او زویا لا شمونتک الله اکبر دیو خبرې سره سرداری کونین میں خوشحال شو علی شیر خدا را ورتوی زما مور اولاد د قربان ما خو اسی خبره پټه ساتلا ورته علی پتا باندې لار کوي نو وینا ما خو لار نه خبرولو لا عمران خبر شو پروا می نشتا اوس دارا ته وایا چې دا عمل په بیت الله کې کول پکار دي کنا سبحان الله لومبه په بیت الله شریف کې چې ابي جهل ورته بدل دی عزیزان ولایا ذاتی بکسان دي یو د نبی صلی الله علیه وسلم یا سر مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دویم ثم علی شهر مراد ابي جهل لعمران علي کرم الله وجهه لگے نبی علیہ السلام کا نبوت کو کم سن کی ملو شو 40 سال کم کی او ابي جهل نبی علیہ السلام نے لس کا مشر ہے تو دغه وخت د ابي جهل عمر څومره ده 50 سال څومره ده د علي کرم الله وجهه عمر دغه وخت د لس نه لګي او پیش ورته علي شیر خدا معصوم ده د لس کالونه په یو لسم کې شروع ده ابي جهل ورته وای سکه بچیا تا خو عادت بدل شوی نه ده تا خو زموږ د مشرانو طریقه نه ده علي ورته څه جواب ورکوي الله اکبر کبیره والله د صحبت برکت ته ګوره ورته وای ای ابا الحکم ورا ای د فیصلو پلار ورا مونږ ته کوم صحبت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خوشالي ملودان د جهان ډیر صحبت ندی راځه زموږ د پیغمبر صحبت وکړه د ژوند نقشه به الله بدل کړي دې ته بهادر معصوم وایي دې ته تکړه معصوم وایي
زمن نوجوان نسل په موبایل کې اول نمبر تاسو نمونه دي ما ته ولا کې نمبر راځي الکانو ته نمونه اخلي هم بچي پلار سره لګي هغه واړه واړه شونه جوړي توبه الله اکبر لا زمون تربیت ختم شو بیا رسول الله اسلام طرف مال غسر اسلام طرف دې اسلام طرف وي اسلام طریقه تبدیلی ته وي اسلام نوم د څه نه تبدیلی دا کی تبدیلی ولي ابل حکم او تاسو فیصله کول ابي جهل او تاسو خبره اورول تاسو معمولی خبره نه او ورته وورا کله صحبت رسول الله د حاصل شو د جن په فندونو وپوي شي تاسو ورته پوری دلو او پرېښل د روزان سره لکه لیونه سپه او روان شو چې کله روان شو علي شیر خدا په جواب باندې لار وشي لار ور تراغه ورته وې بچیا او سپوري تا په خانقاه کې جناب رسول الله لیدلې کنا تا زما ورار لیدلې کنا ورته وې ما لیدلې نه ورته وې بچیا هغه عمل وکوا چې تا رسول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ورته وی بابا جان ما دې تاسو کړه چې کولې شي الحج به کې د دې نه پټو دای پد منی ها د دې نه څه کوه پټه کوه علي شیر خدا او ماشوم گزار هو په نشو کولې به براغه دې چې کوم دی ولا ورته ویلې اعظم شیخ رحمت الله علیه وی علي شیر خدا ته پتا و چې گزار را باندې نشي کولې ځکه یو خو د عمر په لحاظ سره کشر او دویم دا دی چې بس اسب دې لاغي خوف یې را کوله ځکه ابو طالب او ابي لهب دا لوی خلق دا خودي مشران د خاندان خلق دی خلاف مجوش ماشوم دې ستاسو نو شکر علي کرم الله وجهه یو ځل راغی او بيبي خدیجه کبرا رضی الله عنها ورته ستعام کې علي شیر خدا چې طعام ته لاس یو کوتی یوړي نو علي شیر خدا ته نبی عليه الصلاه والسلام مبارک قتل واپس علي صاحب د کاسین لاس راغون کو ګوري ورته اے علي خوراک ولینک روټي خوراک ورته نه ما پروټي خوراک باندې دې نوران نه امام الانبیاء لیدلې چاغي شونډي مبارک خوځېدلې چاغي په کوم الفاظ لري هغه الفاظ راته به وخایا هغه الفاظ راته وخایا علي شیر خدا تا بی خدیجه فرمایي اے الله بندا هغه الفاظ ما ته یاد دي هغه الفاظ د اسمان راغلي ما سرداري کوله روحي وړلا سرداری کونین یولی زلبرا زغلی شمالا سرا پلن دلوخی سرداری کونین ما توے اے خدیجہ سوک جروبی رنبے بلا سروبی لال بازو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سے چل دیکھیں چل رہے جستا اگر تو عام بتا دو پارا سو گرزی گی شفا و گرزی گی اب بتا دو پارا سو گرزی گی رحمت په وګرځيږي هغه نه به خیر حاصل دي نن زموږ روټي تو عام څنګه علي شیر خدا نبی عليه الصلاه والسلام ته قتل رسول پاک عليه السلام یو ګوند مبارک کتکړه بلې قدر ولا او الله مبارک یو علي شیر خدا په هغه طریقې سره کېناستو تو عام ته الله سيورو علي شیر خدا هغه باندې سر درد تکلیف بیماری وا او مقصد دا دی چې شکایت بجاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چې نن بیماری او تکلیف دی راتا وزړو پیدا دعا په فرم نو علي شیر خدا سوویل بسم الله الرحمن الرحیم علي کرم الله وجهه چروټي او خړلا خوشاله دې ډېر زیات او د فروټي دو خړو نه بعد بل کوم لفظ پکار دی زما خو د سر درد ختم شو د سر مبارک باندې چې مال تکلیف ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اظهار کوم لیکن سرداری کونین جو وړاندې شو
ए अली कल चराले रंग सू ए अली चिकलराले वरखतार ए अली चिकलराले मात बीमार मातमी गले ए अली उस मोरम खुशाल सचंदर बानो वरतवे अल्लाह हबीबा बदन में खुगी दलो सरबान निमोल कला चिंता दा अल्फाज मा तो मुसलमान नड़ी पड़े देवड़ा तो खुदे पसाद में तसबी ढोल बीमारी खत्म शुआ सुभान अल्लाह उस हैरान ईमान जिद्दीन बात कमियो लफ्ज हुए जिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रिया अदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम रा वरतवे अल्लाह हबीबा अली तो हुआ हुए अल्हम्दुलिल्लाह दादा अली शेर खुदा दुआ बरकत या अज़ीज़ान वल्लाह नन कुरान नन मंगा अहादीस नन मंगा जुमा तन मन जुमा नबार की तकदीना तो आम मुंता कसम दे उस दुई तकलीफ जोर शे अवध दादा चिजमंगा सोहबत द दिन नडे लरे दे वर सोहबत सलहा व सरा उलमा व औलिया व सरा नेकान खल्क सरा शुरू कई आयो बुजुर्ग दे अब्दुल वहाब शिरानी नाम जरा आगे ते बाचा खतरा उले गुरु जी अब्दुल वहाब शिरानी तो आया जिता सा नडे खल्क तब्दीली रागला वो जमा सरा और हुकूमत दियो बद अखलाक इंसान ने दागीर दौलत मुआशरत कर बीमारी के दासो खराब करे मुआशरे खराब हुई अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह अगवल सा अल्लाह बखैर पेश दागे कस तपोसो अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह वो या सककार कई वो या दशबी लारी कई बेचिलार उसमें चासरे सपोनम भी अभी बाने में हदलत इंतजार की अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह दशबी बवतलो मुरीदान वटले हजरत दा खुद से बड़ा मामला शुरू करा ओ चिश्मश तबाहर से मख के बशरस्ता पखबल खिलवत खाना के वा ओ चिश्मश बहार से आगे और दले की कार में ने दे और कार बाबा जी चखकार के पराना की और उसको कार नहीं वल बच्चे अल्फाज अफकार बदली बतिया रही अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह ये उसे किनार से चोई ले तस्बीदा कसान रावान बदहाली में करे से अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह दो रकात दिन उतड़ो और वसरा प लास्ट की या को उठ की जा सकवन खैर आवाज सलो बाकी बानी लश्कर दुरूद शरीफ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो या रबा मा तपदी वक्त वक्त आगा जैसे स्ताप आका दुरूद हुए वो या अल्लाह मा पदी खपल कार किसका कामयाब का कसान तेरे दल ते नास्ते फौरन अमल को बदलता सड़े नास्ते अरे कोदरे की बरकत कारो सो स्पन केवे या गटवदे या पलार दिल के मुसाफिर दे और के जिसो रसले दे देवा अल्लाहु अकबर अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह वक्त तसद्वान प्राजली अवई चुकुली दे सुमई पराना बांधा हो तो हमारा के दाड़ू दा खुराक सियो ए बागा द मानजन फारिग सी चेक बेउ को सो रसले दे देवा अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह का दल्ला का साथ सतवान कलची उखली दवा चवल बल उखली दवा चवल अज़ीज़ान यो अब्दुल वहाब शिरानी शाह उजारी बले जल तनास ले जाई आगा द्वार का जाई अब्दुल वहाब शिरानी लगे ले या इलाहुल आलमीन दाखुल ज़मात सत्वान कमालो या अल्लाह जान ज़मात जड़ा कमालो नदा ज़मात फरियाद कमालो या इलाहुल आलमीन दा मुस्ताफिर या अल्लाह दा साबर निगान या अल्लाह दा हकार बंदा बचा करो या अल्लाह दा शुक्रिया दा टोले नशमा या इलाहुल आलमीन तभी जड़ा की
یا اللہ دی جنت پیرس کی نمرہ والا او یا اللہ زمان پر قرمی جی سمرکڑی یا اللہ تو رستا پر رضا باندی صدقہ شدے ایمان دار اوڑی شرد حکومت دپارا ختمی فساد ختمی عبدالوہاب شیرانی اسبال مال قربانی کلچہ ہوئی منزوئی کلچہ ہوئی ذکر گئی عبدالوہاب شیرانی سلام پوری جانی ورزوی بابا جی ذکر گوا منصرف دو خبر اوکاسم گروانو سنگناس چیر تدلی چاثر دیکھا ورکو اے بچیانو زمادی دخنے پزاد قسمی احکار تراغ لیما کامی قولو الحمدللہ کامی کامیاب شو ورکو اے بابا جی زمان پسر کی دو خبری بوی مال دے دولت دے مال دے دولت دے خلق شکولی خلقنا مال غزل تپوزر نکوما چستا پدی دعان کی تا اچولیو کلچ مندر دعان پرے تلالو زمان دنیا و دماغ دنیا اللہ بدل اکڑا رتوی بچیانو دا برکت درو شریف جناب رسول اللہ دے زان تیرا ذکر لو عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ مبارک میں لے دوارو کا سانوتا توحید کلمہ ویلا بے وقت بچیان خوخا منو دا جڑیر خمالدار جی وی والینا وی خبچیانو دو کارا کوئی صحبت مپریک دی صحبت مپریک دی صحبت مپریک دی او بے ورطوی چی بچیانو کم یو عمل نرتاسانا دے یو عمل ابن رازی عبدالوہاب شیرانی ورطوی ددی کلمی ذکر ورطوی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیجلا ذکر کئی نپدی یو کی یو عجبہ کیفیت کارا شو بچڑا شو و حالات بدل شو عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ وسلم بچیانو دی سرسل کرد درو شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے وائی نو اغا کسانو اللہ عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ اغا مریدان جو کرن جو باچہ یو وقت سان دے پارا دے وزیدان جو کرن زمان مقصد دا صحبت کرے علی کرم اللہ وجہو تا صحبت دا رسول اللہ حاصل دے کہ نبی علیہ السلام صحبت کی ورطا ومعمولی میزان نفر کی تو صحبت بانی تفدیل ملے ہوگا بیماری ختم شوا نن قسم دے زمین استاد اولیاء اور منداگانی دی تاسے گوری پتی میڈیا دور باندے لیلی اولیاء صلحاء اے خلق و بدنام کل کتا اول جب پلانکی بزرگ ولی خبر نہ خوشبوئی روانوا زمان پشانتی یو کس کو ممبر کی اغوی ویدہ خود مجدہ مریدان ورشی او مدی خور کی ورخطر واشی کلمت رکھے چھے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دم رکانے دو احد شریف دا آغی زین راوڑے چھے بکمزے کے سرداری کونین مبارک دا صحابہ سرا دا تکلیف سہنت دے رکھڑے ہوا بیام دا تصواب دا پارا کلمت چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدی کلمت زمان اللہ فضاد حسنوی اگر کانے مبارک ذکر دیر پریشان شم اوڑے خفشم راوے خلقلے کم درو شریف ہوئے آو دی دیکھو تیرانے دیکھم قسم دا تفرم چا خوشبوئی تو اسم روان دا کم چا پا 2002 کی تنمارا اوڑے وقتا خوشبوئی دا خوشو تنمانی دا خو بیل خبر دا دا خوشتا سوچ کمزور ہے داستا ذہن کمزور ہے عبداللہ ابن عباس بطائف کے فخدے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبتر مولانا خیلی احمد سبلارو زمین دیوبند اکابرین لوڑی خلق دستخیم چکل لارو نقل بار یوزے کی قدرے دو او دعائی مکڑا دیر سیاتا و بیکینا سمورا قبل مولانا خیلی احمد سبلارو موریدان دی شاگردان دی دور چی اریو سرگی کو لاوری جاڑی مولانا خلی احمد سے برطوی بچیانو ولی وی حضرت اریو وطوی جمائیو سر کی ازیت محسوس کوئی سر وی یو عجیبہ خوشبویر اغلا یو عجیبہ خوشبویر اغلا
مولانا خلیل احمد سے ورتوی تاسو له پته دا کم ده وی والله مونږ پته نشتا یو مرید په کرا پاسو وی ما بیګا د جناب رسول الله تاسو نشي ویل درود نشي سموي صلی الله علیه و آله وسلم ما بیګا خوب کې لیدل آقا اے زما مرشدان زما دې خانقاهي و مالک دې چا خانقاه بلان و هغه ذات دې زما قسموي چې بیګا دغه خوشبوئی ما ته جناب رسول الله د لاسونو محفوظ کړو دا کومه خوشبوئی چې ما درالان دروغ علم نجومان اصل ما ته مسنشي کومه خوشبوئی چې بیګا زما د آقا سره ملاقات شوه ما غي سره لاس یو کړو هغه لاس د سرداري کومه مبارک نه چې کومه خوشبوئی راغله وا هغه خوشبوئی والله روزه محفوظ ورته وې بچانو دا د قبر د عبد الله ابن عباس راغلا سبحان الله کله چې تاسو سترګې شي د دې پټه له غړي کله چې تاسو نو تب بیدار قرارے تب قرارینا بے مداسر تاسو شرازی بے مستاسر کی شرازی مولانا خلیل احمد سے تو محلی خلق برقرار تو خواہش اعلیٰ کی خلق برقرار اور کوئی مولانا خلیل احمد سے سوگی کم سے نراغ لئی اور کوئی سحجب بلا ایمان تدیو بند علماء سران دال سنت والجماعت سرنگار خدای ورتوی اید خدای بندان در استاد برکت شکر خوشوی منگا محسوس کا من دمرا عمر کی کرم محسوس کری للا ویدا سوجلا ورتوی لا وجا دلو شریف جناب رسول اللہ گمبت کی مولانا چھوڑ دینے دلو کا پسے پوری مطاقت پروت ہے هغه د بوران په ګډ دوستانه ده ته به خوشبوئی د چا د قبر سره محسوسه کې دا اوسه سمودړان دی ما سره علماء کرامو د مولانا غرغشتوی رحمه الله قبر ته لاړو او قسم درته خورم چې د هغې په قبر کې کوم حالات او کیفیات او څه ذهن ته راغلل او څه الله مونږ ته اخودل تقویل نشم ردی وجنا دو خبرو خیال ساتي نن خلق وای درود شریف او درود شریف وای د موس تلقین کوا الګ وسړی چې درود شریف وي هغه مسکی اول کنه کوي جواب را تراږي نه سم جواب را کوي کنه کوي درود شریف بالمازو کې دیندار وي جواب را کوي نو چې سړی مسکی هغه درود شریف وي کنه نو سیبا بے ادبی دی معافی تاسو با سوال درته کومه چې یو به عمل د درود شریف نه بغیر مکوي او دویم درته دا وایم چې هر یو عمل کوي خاص د خالص ته الله د رضا لپاره کوي او درېمه خبره ضروری ده چې د صحابه کرام مبارکي د هر چا خبره به ناوري منی بینا زما استاد او مربی زینت المحدثین مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه مبارک به فرمایل د هر چا کتاب مګوري هغه وخت دا موبایل دومره ترقی نه وکړي په خبره خو زما پوه شو که پوه نه شوي تاسو د هر چا کتاب او رساله به نه ګورئ اوس مولانا صاحب ته خو قبر کې پروت دی زما شیخ او زما استاد محترمه اوس خو کتاب ته خل نه ګوري زه شیخ ته وایم شیخ وورا اوس خلق د هغه کتاب کار د موبایل نه اخلي او موبایل باندې هغه خلق بکواس کوي زما نوجوان نسل اوري او بیا وی وګوره تاسو په ایمان یو د دې چې کومه خبره کوي په کومه خبره دلیل لور او بس یو خبره وکي مثال باندې اوسه یو کس را پاسي کې په دې لار رواني او ما دوی چې مولانا صاحب زه د جمعې مونځ دلته نه منم زه هم ولې نه منم ما ته وی دلیل پې راته وښایه چې په ځنګل کې د جمعې مونځ شته بیا په دې ځای کې شته یرونو خدای ته وګورئ د خپلو مشرانو تابعداري مه پرېږدئ زمونږ مشران الحمدلله هغه مونږ ته قرآن او سنت ښودلي دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین الله وی ما نه ویریږئ یو شی
د چا سره شي الله وی شي د نیکانو خلق سره دا نیکان خلق څوک دي دا ان شاء الله زمون اسلاف دي مخکینی زمون صحابه کرام دي تابعین دي تبع تابعین دي والسابقون الاولون باندې به ان شاء الله را روان جمعه ته به تفصیلا خبرکم چې سابقین نه څوک مراد دي ان شاء الله پدې کې یو قول داو چې سابقین نه مراد حضرت خدیجه ده حضرت ابوبکر صدیق ده حضرت علی مرتضی ده او هغه مهاجرین صحابه دي چې هغه اوایل اسلام راوړو ان شاء الله پدې کې مختلف اقوال دي به تبیانو ما سوال درته کوم چې په دې موبایل باندې هرڅه خبره بناوري او د هرڅه خبره تا سوال درته کوم الحمدلله کوم موبایل در سره نو زموږ د علماء دیوبند الحمدلله په هر موضوع باندې تقریرونه شته بیانات شته دا لوی اکابرین موجود دي دا وی خبره اوري الله جل جلاله دې تاسو د ټولو كامل إيمان نصيب ورزقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دور الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين خدای زمون د ټولو کامل ایمان نصیب کړي الله د قبر د عذاب نه مو ساتي الله د قبر د عذاب نه مو ساتي زمون د محله یو ډېر غریب زمونږ مقتدی د هرې جمعې په ورځ باندې زمونږ یو رشتہ دار وفات شوی او زلانړه مجنازه دا غریب کا سکړه ځکه چې دا محله کې داسې کسان اوسېږي قسم دې چې ما ډېر ګران دي او خاص کر پیدا سي کس پر ډېر ګران دي پابند جمع غیبت پکې نه و چا په خبره ای بلکې موږ داغه خبره نه اورېدلې زمونږ د ممتاز ورور داغي والد صاحب وفات شوی په دې سورۃ وړاندې داغه جنازه وا دعا ورته غواړي زمونږ دې اول سب مقتدی الله کریم دې قبر د جنت باغ چور ورسي خدای دې زمونږ استاد دې زړونو کې د فقراو غرباو مساکین سره وینه پیدا کی الله دې زمونږ د زړونو دا د غیر وینه ختم کړي د غیر وینه پیژنې دولت دې او منصب دې شهرت دې خدای خپل وینه را نصیب کړي الله خپل وینه را نصیب کړي دعا وکړئ زموږ بچی ته دعا وغواړئ تقریبا سیر علاج د هسپتال دی د دوه ورځې دلته یا څو ورځې هسپتال کې دعا ورته وغواړئ ستاسو په دعاو پوره انقلاب راځي رب العالمین سارے جدید بیماران روح صحت نصیب اللہ ہی کریمہ خدا تعالی علم دے زمون په حال باندې هر څه ته معلوم دی الله مونږه دا عقیده ده چې امتحانات راځي په نیکان راځي خو نیک نه ما کمزور انسان الله نیکانو کې په صبر وي استقامت وي ما کې څه شی دی زه خو هیڅ نه الله خدای زمون دا امتحان زمون د بچي په روح صحت باندې بدل کړي رب العالمین څومره بیماران دي هسپتال کې ډېر داسې بیماران دي ذکر لار شم ځکه زه ورځ کې دوه ځلې یو ځل خامخا ځم نو هلته نور بیماران وګورو بیا ګرځم ورباندې داسې بیماران لا علاج پراته دي الله د ټولو روغ صحت نصیب کړي د چا کورونو کې قسم دی د وړو درک نه لګي تاله ډریپ ولیکي ډاکټر څه نه درته ولیکي خامخا بیا راوړي یو بیمار سره خبرې کولې هغه غریب داسې شکایت راته وکړو وایي خدای پاک دا خو ډېر ټول حالات دی او بچي له ورله مل بچي هغه بیمار ته دعا وکړي هغه ته دعا وکړي چې الله هغه ته صحت نصیب کړي رونو دا ډېر سخت منګۍ ته وګوره دا سحل ما پیغام سمرګورو ته ویل مولوی صاحب چاندي اعلان وکړ الله نه بغوړ یو نیم لا فیلم په سره راځه دا کوم ځای نه سوچ وکړي دی خپل غریوان کې وګوره وړو ته وګورئ هر شي پر روان تاسو د اعمال نتیجه الله هی کریم ډېر خلک په داسې چې دا چا په کور کې وړل یو کس ما ته ویل مولوی صاحب مولوی خو ټول دا ورېږي بس بی غړو ورېږي اوبو سره خوټ کوه حال دغه دی عزیزانو خدای ته وګورئ الله ته رجوع پکار الله ته رجوع پکار د قسم دی خلق دولګې نه مړ شو په خلقو تکلیف دی یا رب یا ارحم الراحمین الله د چا چې کور کې وړنی الله د وړو انتظام ورته وکړه الله کریمه د چا په کور کې بیماران پراته وي الله هغې سره هېڅ اسباب نشته الله خدای زمونږ د بچو سره یې د دوی حاضرینو سره یې روغ صحت نصیب وکړي الله رب کریم الله مونږ کمزور یو خدایه
بس من حالات تحت علم دے من بد كم شي خلق توای ربا هو الله زمون ضروريات دې ټول قوم ضروريات الله د خپل خزانو نه پوره کړه الله دې ټول مرګورو دوستانو څوک دې جامعه کې سب قسم تعاون کوي الله موږ د بچو په تکلیف کې لګیو وړو سګراوي الله تعالی علم دې رب کریمه خدای دې هر کس الله چې موږ دې لوی موج نه خلاص کړو رب کریمه د خپل حبيب صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت د خپل نبوت په برکت باندې الله د داسې ملګری او د ټول مرګورو د جامعې د اراکینو په ژوند کې مال اولاد کې برکتونه واچوه الله د دې مدرسې کوم ضروريات دي د دارالعلوم حقانی کوم ضروريات دي نور دینی مدارس دي الله د ټول مدرسو حفاظت وکړه الله د مساجد حفاظت وکړه الله د غرباء او فقراء حفاظت وکړه الله د ملک حفاظت وکړه الله اسلامي ملکونه کلو کی یو متحد او متفق کی الله د یو بل په حال موږ درد را نصیب کی چې د یو بل په حال باندې ودرېږو خدایا صحابه په اعلی یو بل ته کړو هغه به د خپل او خپل بل ته ورکولې الله هغه وینه مونږ راولې هغه در مونږ ته منتقل کی د یو بل په خیر کې مو استعمال کی الله سپر دې او حاضر مجموعي سره ناس طالب ساتون کی دي چې کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی د چاوي او مشکلات کې په کې باندې ملګری زمونږه سبا امتحانات دي مالی طریقې سره یې دي الله ته ورته نجات او د فلاح لار ورنصیب کی الله کریمه زمونږ د دینی مدرسه دارو درسګاه دارالحدیث روان دي الله دغه چا څه تعاون کړي که هر چا په څه شکل کړي الله په دواړه جهان باندې ورنصیب کی پاتې کارونه الله سر ته ورسه زمونږ او دې ټول حاضرینو الله په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول